السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به د پاکستان د کرکټ مینوالو ته دې ډېر مبارکي. بیګا چې کومه زبردسته لوبه وشوه، پاکستان ساوث افریقې ته یو غټ شکست ورکو. دوستانو که تاسو وګورئ نو اول پاکستان بیټینګ وکړو چې زبردست سیم ایوب بس نن ونه چلېدو، خو زبردست موږ به له بیا هم داسې اول ورځ چې کومه لوبه کړې وه نو هغه میچ کې ښه چلېدلی و. نن میچ کې نور کلاړیانو چلېده. نو اول سیم ایوب 25 کو 100 سکور وکړو، ورسره دغه عبدالله شفیق فضول کلاړي دی، زما په حساب باندې خو دې ختمول پکار دي. اوپننګ ته ووتو نو زه عبدالله شفیقه بله لوبه کې هم څه نه کړې او بیا یې بیګا لوبه کې څه ونه کړ. او سیم ایوب خو زه بله لوبه کې څه کړي وو نو زه میچ یې غونډ ګټلی و، سلیزه یې والې وه. بیګا میچ کې ونه چلېدو، 25 سکور یې وکړو. بیا ورپسې بابر اعظم راووتو چې ماشاءالله پام کې راغو، زبردسته لوبه یې وکړه. زما خیال دی چې 70 دي که 100 سکور یې وکړو نو زبردسته لوبه بابر اعظم وکړه. ورسره رضوان ښایسته پارټنرشپ هغوی وچلولو، محمد رضوان 80 سکور یې وکړو. واقعي چې دغسې د کرکټ مینهوال هم غواړي چې پاکستان ټیم پرفارمنس کوي او د زړه نه لوبه کوي. نو زه درته وایم چې دوستانو پاکستان ټیم ښه دی ماشاءالله، خو چې لوبه کوي د زړه نه کوي، ګروپ بندي پکې ني. نو بیګا چې کومه لوبه وشوه زبردسته لوبه وشوه. نو بیا پاکستان سکور لکه سپیشل پکې رښتیا کامران غلام لکه د T20 سکور یې کړی و 62 که 100 په 26 بالو باندې 62. نو زبردست بیټینګ کامران غلام کړی و. حارث رؤف پکې اخیره کې چکه. نو پاکستان ټوټل سکور وکړو 330. ساوث افریقا چې رووته د هغې مخ سره خپې پرپارې وي، خو بیا هم څه وخت کې داسې څه ټایم کې دا سکور تیز شو. ما ویل کیدای شي ساوث افریقا ډېر ارامي ټیم دی، لکه T20 کې پاکستان 200 کړي وای ورپسې چیس کړي مې کیدای شي چیس کې، خو بیا مې ویل نه مړه پاکستان بالنګ ورسره ګپ لګوي. لکه که تاسو کتلي دوستانو په میچ کې کینچونه ډېر لړه کېده. بیګا د پاکستان چې بالنګ کولو نو کینچونه ډېر لړه کېده. نسیم شاه تقریبا 4 کینچونه لړه شوي. نو پاکستان ټیم ورسره ګپ لګولو، ګینې دی به تقریبا 150 کې راټولېده. نو 248 سکور یې وکړو او ټول وکټ یې وغورځېدې. اووریم دې تقریبا 9 پاتې شو. زبردسته لوبه وشوه د پاکستان د کرکټ مینهوالو ته دی او ټول پښتنو ته دی بیا هم مبارکي. د کرکټ مینهوالو داسې میچ غواړي چې مطلب زبردسته لوبه غواړي چې یاره زموږ په مخونو خندا راشي. نو ډېره ښه لوبه وشوه. ساوث افریقې ته یې شکست ورکړو. بل د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه لوبه وه نو افغانستان په زیمبابوې باندې شکست یې ورکړی دی چې ریکارډ یې پرې جوړ کړی. ریکارډ په 57-50 دی که په 57 ټول رابار کړي. نو زبردسته لوبه افغانستان ټیم هم کړې وه. نو دوستانو دغه کرکټ معلوماتي ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای